عبد الله ابن مبارک حج نه وزګار شو، کور ته روان دی چې ګوري یو بوډای خزانه استه ده او ببر شړای لپټای په ځان اچولې دا او ناسته ده غلې غوندي. نو عبد الله ابن مبارک ورته وایي چې السلام علیک ورحمت الله. بوډای باندې سلام اچي. بوډای ورته وایي چې سلام القول من رب الرحیم. قرآن یو د سلام جواب ورکو. دا قرآن الفاظ دي چې ملائکه به کما سلامي جنتیانو ته کوي. نو عبد الله ابن مبارک ورته وایي چې دلته څه کوي بوډای؟ نو بوډای ورته وایي چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. عبد الله ابن مبارک وایي زه پوښم چې دین لار غلطه شوې ده. نو ورته وایي چې بوډای ته چې دلته ناشته سوره دي وشوي. نو بوډای ورته وایي ثلاث ليال سويه، درې ورځې مې وشو. بیا ورته عبد الله ابن مبارک وایي چې ستا دلته درې ورځې وشوي ته خورې څه؟ نو بوډای ورته بیا قرآن وایي چې هو یطعمنی ویسقین. الله مالا دلته روټایم وروړي او بم وروړي. نو ورته وایي دلته خو بم چرته نږدې نشته ته دا او داس پڅ کې. نو بوډای ورته وایي چې فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. خدای وایي چې او بدر ته نه ملاويږي په پاکه خوره باندې تیمم وایي منځ کوي. عبد الله ابن مبارک ورته وایي چې ما سره خو لګا روټه شته که ته خوري؟ ورته وایي چې ثم اتم الصيام الى الليل. خدای وایي روزه تر ما خامه پورې برابر وایي. نو زما روزه ده زه روټه نه خورم. خزه ده بوډای ده په میدان کې ناسته ده. عبد الله ابن مبارک ورته وځي دی ورته لا وزما هغه ورته وخ کینولو دا چې په سوریدن عبد الله ابن مبارک ته وایي چې قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. عبد الله ابن مبارک تشاکا او سترګې پټی کا ز پردادار خزم په وخ سورېګم سینه چې ته می چرته ونګورې. عبد الله ابن مبارک وای ما شاکړه او سترګې می پټې کړې دا چې په وخ سورې دا وخ منډه کړه داته پریوتا. ما ور منډه کړه چې هو بوډای ته خو به خوښ شوی. بیا ورته قرآن وایي چې ما صاب من مصیبت الا باذن الله. عبد الله ابن مبارک چاته یو مصیبت نه رسی مگر د خدای په حکم رسی. مال به خدای سزا راکړي. هغه بیا ما وخ کینو لدامه په سره کړه روان شو. وای ما ته پښتنه وکړه چې بوډای خاوند شته؟ نو بوډای راته وایي چې یا ایها الذین آمنو لا تسالوا عن اشیاء. ما نه دا پښتنه مکه چې خاوند شته کنه چپ روانوس. وای بیا زلګیاو ما ته اشعار وې. نو بوډای د پاس نه راته आवाज کوي چې فقرؤوا ما تيسر من القرآن. عبد الله ابن مبارک قرآن لولا شعرنا موایا قرآن وایا. نو عبد الله ابن مبارک ته بیبي وایي چې قرآن لولا شعرونه پرېدا. وای ما قرآن لسته شروع کړ چې د زامنو ځای ته ورسېدو. نو زامنو نه ته ما پوښتنه وکړه چې دا ستاسو مور نه زه پوښتنه کوم او د هرې پوښتنې په جواب کې قرآن آیات وایي او مالا جواب راکوي. د هرې پوښتنې زامنو ورته ویلې په خدای قسم 40 کاله وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده کړې. 40 کاله وشو اره خبره چې څوک ور سره کوي د قرآن آیات وایي او جواب ولا ورکوي. خزه کزان خزه کول او خکول غواړي قرآن سره به داسې رابطه او تعلق پیدا کوي. دا قرآن به څنګه چې څوک ور سره داسې رابطه پیدا کوي. ته چې مړ شو په قبر کې دی کېدی په دې ځای کې به دا قرآن د انسان په شکل کې ولاړی دې ځای سره ملائکه چې راشي او تپوس ته کوي نو د په ځای به جواب قرآن ور کوي.
زما عزیزانو سوچ وکړئ